بعد سبايا وسمداني تا سلام فالله بندگران قریشی تا سلام قریشی تا سلام بعد سبايا وسمداني تا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. سورة البروج مكية وهي 22 آية. سورة البروج مکی سورت ہجرت نمک کے مکہ مکرمہ کے نازل شوی دی. 22 آیاتون دی. والسماء ذات البروج، اللہ پاک قسم کړی دی په اسمان باندې چې دا اسمان ذات البروج د برجونو خاوند دی. دا برجونو نه مراد 12 برجونه دي. په کال کې 12 حصې دي. دا نور په یو کال کې په دغه 12 برجونو باندې چکر لګي، خپل دوران پوره کوي. یا آسمانی قلاګانې دي چې په دغه قلاګانو کې فرشتې د چوکیدارۍ لپاره ودرېږي. یا دا برجونه چې دي نو دا غټ غټ ستوري دي. 12 برجونه دي، دا غټ غټ ستوري دي په اسمان کې. نو په دې 12 برجونو باندې قسم دی. والسماء قسم په اسمان ذات البروج چې دا برجونو خاوند دی. برج په معنا دا محل مرازی او اصل ماده د دې برج ښکارواله ظهور. تبرج په معنا د بے پرده ګرځیدلو. ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى، د جاهلیت د زمانه په شان ښکارا بهر ګرځیدل مکوي. نو دغه برجونه چې د فرشتو د څوکیدارۍ ځای نه دي یا د نگران فرشتو لپاره مقرر ځای نه دي، د اسمان کې دا ځای نشتا. والیوم الموعود وشاهد ومشهود، او قسم می دی په هغه ورځ باندې الموعود چې داغه وعده شوی ده. د قیامت دروازه وعده شوی ده چې قیامت به خامخا راځي. ان ساعة آتیة لا ریب فیها، روز د قیامت خامخا راتلونکې ده، هیڅ شک نشته پر راتلو ده کې. والیوم الموعود،
وشاهد ومشهود. د شاهد نه کوم ورځ مراد ده؟ د جمعې ورځ نه مراد ده هر بنده په خپل کور کلی کې وي د جمعې ورځ پرې راشي. او مشهود د عرفې ورځ ده چې د دنیا خلق د عرفات میدان ته د ورځې له راجمع کېږي. مشهود هلته حاضري کېږي، شاهد حاضرېدونکې ورځ. نو شاهد نه مراد جمعه او مشهود نه مراد عرفه. قتل اصحاب الاخدود، قتل لشي اصحاب الاخدود د خندقونو خاوندان. هغه خندقونه د سو النار د اور ذات الوقود چې پاغې کې خشاکو. اذ هم علیها قعود، دا کافران د دې خندق نه چاپېره ناستو. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، او په مؤمنانو چې دوی کم ظلم کو نو پاغې باندې دوی حاضر په خپل سترګې ورته کتل. دا خندقونو معامله زمون د پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه تقریبا 80 کاله مخکې تیره شوې ده. د یمن د علاقې یو بادشاہ او دا غنمو یوسف ذو نواس حميري. یوسف ذو نواس حميري د قبیلې نوم دی. د دې بادشاہ سره یو جادوګرو یو ساحرو او د بادشاہ تعاون به په جادو کو. نو کله چې دغه جادوګر بوډا شو پوه شو چې زمرمه، نو بادشاہ ته وویل وی مال یو اوخیار الک یو ذهین الک راکا چې دا خپل فن هغه ته اوخیما اسنه زمانه رستو زما دا فن روک نشي. نو یو نوجوان الک اوخیار راکا چې زه ته خپل تعلیم ورکما. نو بادشاہ په ټوله علاقه کې د ټولو نه زیات ذهین الک چې وکړه دا غنم د عبد الله ابن تامر. عبد الله ابن تامر ولا ورکوي د خپل فن اوخیا. نو عبد الله ابن تامر به د جادوګر لته او د جادو عمل به تزدکاو. او چې دې به د کور ته دا عبد الله به د کور ته د جادوګر زیاته، نو په دې لار کې د یو عیسائی راهب د یو بزرگ جنګړوا. نو دا الک دغه بزرگ له ورته دا عیسائی په دغه وخت کې یو نیک بزرگ بندو په حق باندې دغه وخت کې عیسایت حق دینو. نو دا راهب او دا بزرگ خبره په دې الک خې اولګېږي. یو مینه ور سره پیدا شولا، نو دې په پټ پټ روزانه دغه راهب لته او داغه نه به د دین خبر زده کولې او دې پټ مسلمان شو. بادشاہ لګل دي د جادو زده کولو لپاره او دې ورزي راهب لا د دین خبر زده کوي. خدا خبره پټ په پټه باندې روانه ده او چاته پته لګی نه. الک چې ور کور لاړ نو اول با بزرگ لاړ، نو چې جادوګر له بورغه نو هغه بوته ولې نه وخت کړل لیټ شو ولې نو هغه به اوډه به ووبه چې واپس به بیا کور ته راته بیا به راهب له ورغه. نو چې کور ته براغه نو کور بندیانو یې ولې نه وخت کړل دا هوی به وو ټکاو. خدا وال ټکولې برداشت کول او دې به دوزلا راهب لته.
یو ځل دی پلار باندې راته دا الک او لاره بندوه، خلق ولاړ دي مخکې تللی نشي څه چل دی په لاره کې یو لوی اژدها زمری دی یا مارو اژدها ده، خو یو خطرناک شی دی چې هغه لاره کې دی او د هغې د لاسه څوک تلی راتلی نشي. نو دا الک ورغه یو کاڼی راواغېسته، نو دی وایي یا الله که د دې راهب دین حق وي او ستا په نس باندې دی تا ته نږدې وي بزرګ وي د ده دا دین حق وي، نو زما په لاس په دې کاڼي دا اژدها یا دا زمرې وویشتې کې او مړې کې لار دې خالي کې. چې دا یې اوویو کاڼي باندې ګزار وکړ، اژدها ولګېدله او په ځای باندې مړ شو. زمرې دی یا مار اژدها ده؟ دا خبره چې د خلکو ولیدله بس یو هلک ولک جوړه شوله چې دې هلک سره خو څه خاص علم دی، ځکه ټول خلک د دې زمري یا اژدها نه یېرېدل او دې په داسې ډاډه ورغی او په کاڼي وویشته او مړ یې کړ. د سره خامخا څه علم شته. خلق د معتقد شو. یو نابینا راغی او ورته وایي چې ړوند یم نظر مې لګي نه، زما سترګې جوړې که او ته یې جوړول زه نه کوم، دا د الله کار دی. خو ته ما سره وعده وکړه چې ته به دا کلمه وایې چې لا اله الا الله، زه به دعا کوم او الله به دې جوړی. هغې نابینا کلمه وویله او ده ورته دعا وکړله او الله پاک هغه جوړ کړ. نورم شهرت وشو. د بادشاه یو وزیرو چې په هغه بیماري راغلی وه، هغه هم راغی دنیا دعا وغوسته او کلمې وویله، جوړ شو. خبره کېده غیر چاپېر لرې لرې پورې خبر خور شو چې دې الک سره څه خاص علم دی. بادشاه یوسف زونواز حمیری هغه یو مشرک بادشاه و. چې خبر شنو دا الک یې راوغوسته، پته ولګېده چې دته دا علم راهب ورکړی دی بزرګ. هغه بزرګ یې راوغوسته، هغه قتل که. د کم سړي چې سترګې جوړې شوې هغه قتل که. او دې الک ته وایي چې د دې خبرې نه واپس شه کني تام وجنم. د دې ورته وایي زه د الله په نوم عاشق یم او دا کار اوس کېدی نشي. نو د فوجیان راوستل د بادشاه او عبدالله ابن تامر ورسره کوي، دی غر ته وخېجوي او د غر نه را خلاص کې چې ښکته راپروزي زره زره به شي، خلک به خلاص شي. نو فوجیان لاړل او دی غر ته وخېجو، دیکه ورکوي چې د غره را اورغړی. فوجیان د غره ښکته را پرېوتل، هغوی مړه شو او دی الله بچ کړ. نو دی واپس بادشاه له راغی، وی بادشاه زه خو روغ رالم، خو ستا هغه سړي چې نه هغه ټول د غر نه پرېوتل او مړه شو. بادشاه غصه شو، نور فوجیان یې ورسره کړل او وی دې سیند ته بوځي او په سیند یې لوکې. نو دې فوجیانو سیند ته بوته او چې په سیند یې دی ډوبو، هغوی خدای ډوب کړو. دی واپس راغی، بادشاه زه خو تاله روغ رالم، خو هغه ستا سړي په سیند باندې لو شو. اوس بادشاه حیران شو چې ده سره څه وکړمه، په غر دې نه مړ کېږي، په سیند دې نه مړ کېږي، دې به څه چل کېږي. نو دې بادشاه ته وایي چې زما د وجلو طریقه دا ده چې ته ډېر زیات خلک را جمع کا او په اوچت ځای باندې به ما ودرې او قشه به زما د تیر کش نه واخلې، په لیندې کې به یې واچې او داسې به ووې چې بسم رب هذا الغلام، د دې الک د رب په نوم باندې زه ګزار کوم او بیا په ما ګزار وکړه زه به مړ شم، کني په بله لار زه نه مرم.
یا داسې وای چې بسم الله ربي دا الله په نوم چې زما رب دی نو په دغه په نوم زه گزار کوم. بادشاہ غوسو همدغه الفاظ یې ووی او په هلک یې گزار وکړو. نو چې په هلک گزار وشو نو د دې غوږ او د سترګې ترمنځ په دې دی باندې غش ننوتو، هلک را پرېوته، شهید شو. وی دا معامله چې خلکو ولیدله نو یې ټولو خلکو په یو ځل باندې ایمان راوړو چې د دې هلک په رب زمونږ ایمان دی. د یو هلک د ایمان نه تنګو ټول وطن وته ایماندار شو. دا هلک عبدالله ابن تامر دې دفن شوی دی د پیغمبر علیہ السلام نه تقریبا 80 کاله مخکې د پیدایش نه 80 کاله مخکې واقعا ده. او پیغمبر علیہ السلام پیغمبر شو او د دنیا نه وفات شو، لاړ د عمر ابو بکر صدیق دور تیر شو، د عمر فاروق په دور کې کدی کېدله او د قبر خوا وکنيستې شو. د په قبر کې روغ جوړ پروت دی، د په خپل قبر کې روغ جوړ پروت دی او په کوم ځای چې پغش لګېدل نه پاغي لاس اخري. نو چا چې د غزې کنيسته دی هغوی د لاس د هغه زخم نه چې لري کنه تازه وینه ته شروع شوله، تازه وینه دا غیر راوتله او د پلاس یو ګوتره پاغي لیکلي دی الله ربي الله ربي. نو د یمن گورنر دا واقعا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته ولیکلا چې دې سره اوسوکم. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حکم وکړ وی په کوم حال چې دې په دغه حال بیا دفن کې قبر بند کې. دا واقعا دا عبدالله ابن تامر دا. اوس تینا پس چې نورو خلکو ایمان راوړی دی نو د هغې دپاره بادشاه د اور خندقونه جوړ کړل، لوی لوی خندقونه، او په هغې خندقونو کې اور جمع کړی دی او چې کم خلک د بادشاه خلاف دی یو الله مني هغوی ته وایي دې اور ته ور ودانګئ، یا به زما بوتانو ته سجده کوي نو بچ کېږئ به، او که زما بوتانو ته سجده نه کوي نو دې اور ته وردانګئ او سوځېږئ به. نو خلکو خو ایمان راوړی دی، د ایمان نه واپس کېږي نه. نو اوس د ده چې کوم وزیران امیران د ده چاپلوس خلک دي هغوی کورسۍ ایښي دي، ګیر چاپېره په کورسو ناست دي او خندقونه جوړ دي، اور پکې بلیږي او دوی یو یو رانیسي او هغې ته ورغورځئ سوځئ یې. دغه وخت کې یو زنانه ده چې د هغې په غېږ کې یو ماشوم بچی دی. د بادشاه خلک ورته وایي چې بت ته سجده وکړه نو بچ کېږي، که بت ته سجده نه کوې نو بس اور ته به غورځېږي. نو هغه په ایمان باندې کلکه ده. وی گفت ای زن پیش این بت سجده کن ورنه در آتش بسوسی بے سخن. مولانا روم وی چې د بادشاه دا هغه بڑی شي چې هغه ته وی گفت ای زن پیش این بت سجده کن، ای زنانا دی بت مخ ته سجده وکړه ورنه در آتش بسوزی بے سخن، یعنی بغیر د خبراتو دی اور کې بسوځېږي. نه هغه زنانا او ته سجده نه کوي. بود آزن پاک دین و مومنا پیش پچ سجده نکرد آن موقنا. هغه زنانا دین والا دا، مومن دا او یقین والا دا، بت ته سجده و نکرلا.
داغه په غیږ کې ماشوم بچی دی هغه ماشوم ظالمانو واغشت او د اورمنځ ته ورګزار کړ چې د اورمنځ ته ورګزارو نو دغه وخت کې د دې د زړه اوره پیدا چې زما ماشوم بچی اور ته گزار کیږي نو هغه ماشوم د اور د منځ आवाज کوي انی لم امت مور مړنه ما جندې ما خفکیګه ما غمجنکیګه ما تا تخکاری اور خدا اور نه دا زیړ زیړ ګلونه دي او زه په ګلونو کې پروت یم او بیا دې مور ته یا امه اصبری انك على الحق اے مور صبر کوا ته په حق باندې ته په حق او زه سوزم نه پدې اور کې زه په ګلونو کې پروت یم تم راځه وی بادشاہ دې اور ته کتل نو دې اور ته وی چې اے اورا پتا باندې څه چل شوی دی ته خو دې سخت تیز خوې والاوي تند خویوي ستادي خوې کې دا رد بدل ولې راغې سوزول لکه ناغه اور ورته وی زما په خوې کې فرق نه دی راغلی زه اوسم سخت او تیز خوې والایم تر دې خواشه چې اوس خپل خوې د توخې ما تر دې خواشه دا خو دوی ته سنوي ما کتر دې خواکېږي نو را میدان ته چې پته دی لګي زما عمره خوې دې زس وځول کومه خوې مې بدل نه دی بیا د دې نه وروسته دا اور د خندق نه په خپل داسې خور ور شو او غیر چا پیره چې څومره کورسې د امیرانو وزیرانو پرته وي هغه اوس وځول او یوسف زونواس حمیری بیا داغه صح شر دی د سره سو شو نو دته دا قصه بده دي کې پریږدو او علم تر کیف سره ان شاء الله بیا بنور قصه او السماء ذات البروج قسم می په اسمان باندې ذات البروج چې خاوند برجونو دی واليوم الموعود قسم می پاغه ورځ باندې چې داغه وعده شوی د چاغه د قیامت ورځ ده وشاهد ومشهود پاغه ورځ مې قسم وی چې هغه حاضرېدون کې د چاغه د جمعې ورځ ده ومشهود او پاغه ورځ مې قسم وی چې هغه ته حاضر کیږي چې هغه د عرفه ورځ ده قتل اصحاب الاخدود النار قتل دکریشی اصحاب الاخدود خاوندان د خندقونو هغه کافران النار خاوندان د خندقونو چې دا خندقونه د اور دي ذات الوقود او خاوندان د خشعکونو دي اذ هم علیها قعود پکم وقت چې دوی چاپیره د خندق نه ناستو وهم علی ما يفعلون بالمؤمنین شهود وهم او دغه کافران علامه پاغس باندې يفعلون چې دوی کول بالمؤمنین په مؤمنانو باندې څه کول نه پاغه باندې شهود حاضرون فخپل سترګو باندې لیدل چې کوم ظلمونه کول وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا دی بدل او انتقام نه اغشت او دی بد نگنل دی کافرانو منهم د دی مؤمنانو نه الا ان يؤمنوا مگر دا خبر چې دوی ایمان وروړي دي بالله العزيز الحميد فاغه الله باندې چې زبردست او تعریفونه والا دي نو مؤمنانو سره صرف دغه دشمنی او طرف غنیه وا دا وی نور څه جرم نو بس صرف دغه جرم چې په الله ایمان وروړي دي وما نقموا منهم دي كافر انتقام وبدلنا اغشتلا مؤمناننا الا ان يؤمنوا مگر صرف په دی وجه چې دوی ایمان وروړو بالله العزيز طاغ الله چې زبردست او الحمید د حمدن والا دی
الذي له ملك السماوات والارض، اغا الله چې داغه د پاره حکومت او سلطنت دی، السماوات والارض، د اسمانونو او د ځمکې. والله على كل شيء شهيد، او الله په هر څه باندې حاضر دی، الله ته هر څه ښکار دی. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، بشک اغا کافران فتنوا المؤمنین چې په عذاب کړي دي مؤمنان سړو لره او مؤمنانو ښځو لره، ثم لم يتوبوا، تکلیفونه رسول دي خو ثم لم يتوبوا، بیا توبه نه ده ایستلې د خپل ناروا ظلمونو نه توبه نه ده ایستلې، فلهم عذاب جهنم، نو دوی د پاره د جهنم عذاب دی، ولهم عذاب الحریق، او دوی د پاره د اور سوځون کې عذاب دی. څنګه چې مؤمنان په اور سوځولې دي، دوی به الله په اور باندې سوځي. ان الذين بشك اغكسان آمنوا چې ایمان وروړي دي، وعمل الصالحات، وعمل د نیکۍ کړي دي، لهم جنات، داغی د پر د جنت باغونه دي، تجری من تحتها الانهار، جاری به ویلاندې داغی نه نهرونه. ذلك الفوز الكبير، دا ډېر لوی مراد مندلی. ان بطش ربک لشدید، بشک نیول در رب ستاش لشدید ډېر سخت دی. دا الله په گرفت کې چې څوک راشي نو بچ بنشي. ظالم دا الله د گرفت نه بچ کیږي نه، که په مظلوم باندې په دنیا کې ډېر ظلم وشي، په ظاهره د مظلوم د حق تپوس والا څوک وي نه، خو دا ظالم به د الله د گرفت نه بچ کیږي نه. ان بطش ربک، بشک گرفت در رب ستا لشدید ډېر سخت دی. انه هو یبدئ و یعید، بشک دا الله پاک یبدئ په اول وار پیدا کول کوي، و یعید دوباره پیدا کول هم کوي. یبدئ و یعید، په اول وار پیدا کول هم کوي او په دوباره پیدا کول پس د مرګ هم کوي. مجرم دې دوکه کیږي نه، پس د مرګ چې دی وي زما نام و نشان بنوي، نو ولې بنوي؟ دی به الله ته مخکې کیږي او د دنیا د کړو وړو به بدل اغشتی شي. انه هو یبدئ، بشک دا الله پاک په دنیا کې په اول وارم عذاب ورکوونکی دی، و یعید، او په آخرت کې دوباره عذاب هم ورکوونکی دی. دواړه معنی کیدی شي، دې کافرو له دنیا کې عذاب ورکوي، آخرت کې به ورکوي، یا په اول وار دنیا کې پیدا کول الله کړی، آخرت کې دوباره پیدا کول به هم الله کوي. وهو الغفور الودود، او دا الله پاک بخشش کوونکی دی. وهو الغفور، دا الله بخشش کوونکی دی. الودود، محبت کوونکی دی. الله قهار او جبار دی. این بطش ربک لشدید، گرفتیم ډیر سخت دی، خو چې څوک رضا کوي نو په اسانه رضا شي، نو غفور الرحیم، بخون کې هم دی. او دې ظالم سره چې توبه وویسته نو الله ورسره محبت کوونکی هم دی، نو شابه توبه وباسه، د توبې ترغیب دی. که هر څومره ګناه دې کړي وي بیا هم توبه وباسه، بیا هم توبه وباسه، قبلیږي. که زرګونه کاله د یو انسان عمري او دا زرګونه کال ټول په نافرمانی کې تیر شي، د اخر وخت یا الله نیم پوه شي بنده معجز ما معاف کا، دا الله پاک معاف کوي، دوستی ور سره کوي، محبت ور سره کوي. وهو الغفور الودود، دا الله بخشش کوونکی دی، الودود، و محبت کوونکی دی. ذل عرش، خاوند عرش دی. المجید، د ډېر لوی شان او د بزرګۍ خاوند دی. فعال لما یرید، کوونکی د هغه کار دی یرید چې د څه اراده الله وکړي، د خپل علم او د حکمت مطابق چې څه کول غواړي نو بیا فورا هغه کېږي، کن فیکون. هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود، هل اتاك حديث الجنود،
آیا راغلی تا ته خبر د لخکرو حدیث الجنود اغا لخکر د چاوی فرعون و ثمود د فرعونیانو او د سمودیانو فرعونیانو سمودیانو ته د انعاماتو دروازې کلوي هر طرف ته نعمتونه ولراتل او چې کله شرک او کفر زیات شنو الله په نسکور کړه عذاب ورکړ هل اتاک حدیث الجنود آیا راغلی تا ته خبر د لخکرو فرعون و ثمود د فرعون او د سمودیانو بل الذین کفروا فی تکذیب بلکہ هغه خلک چې کفر کړی دي فی تکذیب هغه په تکذیب کې دي حق ته نسبت د دروغ کوي د کافرانو د دې قصو نه عبرت نه اخلي د الله نه نه یریږي او دې قصو ته د ځان جوړ کړی شوی زړې قصې وي اساطیر الاولین والله من ورائهم محیط الله د دوی نورستو محیط احاطه کون کړي الله راګیرون کړي دوی لره دې ته هیڅ کوم بچ کې دی نشي بل هو قرآن مجید بلکې دا قرآن دی مجید د ډېر لوی شان دی نو قرآن ته نسبت د دروغ نه کوي دا د ډېر لوی شان کتاب دی ډېر لوی بزرګي والا دی فی لوح محفوظ په لوح محفوظ کې محفوظ پروت دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين